ابي جانا خبره داسې ده چې د پښتنو ډېر لرغونی او ډېر قدیم تاریخ دی او زموږ ډېر زیات اتلان د پښتنو په دې تاریخ کې تیر شوي دي. زموږ احمدشاه بابا په دې ټول هندوستان تر بنګاله پورې دا د هغه د خپو د لاندې پاتې شوی دی. ټول هندوستان بادشاه پاتې شوی دی. شیرشاه بابا پاتې شوی دی. خوشحال خان بابا مغول غوندې طاقت سره چې کومونه جنګېدلی دی په دې ټولو پښتونخوا کې ګرځېدلی دی. د پښتنو یو اتل میرویس بابا، میرویس نیکه. د پښتنو تاریخ کې اتلان او مشران ډېر زیات تیر شوي دي او زموږ ویاړ دی، زموږ پې فخر دی. خو باچا خان بابا د پښتنو په تاریخ کې زموږ اتل دی، خو یو ډېر ځانګړی اتل دی. ځکه که احمدشاه بابا او که شیرشاه بابا زموږ نیکان دي، زموږ مشران دي، زموږ اتلان دي. خوشحال بابا دوی زموږ د پښتنو مشري کړې ده، خو د تورې په زور یې کړې ده. راپاڅېدلي دي، جنګونه یې کړي دي، تورې راغستې دي. باچا خان بابا واحد د پښتنو مشر دی. دا تېره پیړۍ چې ده دا د باچا خان بابا پیړۍ ده. د پښتنو په تاریخ کې تېره پیړۍ د پښتنو لپاره د باچا خان بابا پیړۍ ده. د دې نه یو پښتون هم انکار نشي کولی، ځکه چې باچا خان بابا د تېرې پیړۍ په سر کې راپاڅېد. د یو ډېر شتمن کور نه د بارام خان بابا د اتمانزو د هغه زوی و، ډېر لوی خان و پلار یې. او دومره لوی خانانو چې د باچا خان بابا نه مشر ورور په کال 1918 کې د انګلینډ نه MBBS کړی و، ډاکټري یې کړې وه. او باچا خان بابا د میشن سکول نه 10م کړی و، میټرک یې کړی و. خو بیا نور تعلیم ته په دې نشي چې د خپل کام دپاره راپاڅېد. یو جوړه جامې واچولې، یو جوړه جامې ځان سره څادر کې راواچولې. او دا ړومبنی سړی دی، ړومبنی ولسي اتل دی د پښتنو، چې دی پښتنو کوڅه په کوڅه ګرځېدلی دی. زموږ مشران چې د پیرانو د رواجي مولیانو په ولکه کې ګیر غلامان، د انګریز غلامان او په خپلو قبایلي دشمنو تربګنو، خپل منځي دشمنو تربګنو کې بوخت او ګیر زموږ مشران دا یې د دغه ځای نه راپاڅول، منظم یې کړو، تنظیم یې ولې جوړ کړو، رضاکار تنظیمونه یې پکې جوړ کړو. او بل دا لویه خبره وکړه چې د تېرې صدۍ په سر کې په کال 1921 کې انجمن اصلاح افاغنه جوړ کړو او پښتنو له د تعلیم آزاد سکولونه جوړ کړه، آزادې مدرسې جوړې کړې. دومره لوی سړی و چې خپل مشر زوی یې په سن 1921 کې غني خان په 4م جومات کې و، پېښور کې سکول و، انټرنیشنل پبلک سکول، پای کې په 4م کې سبق وی. ولی خان بابا د 5 کالو دا غني خان بابا یې هلته نه راوسته، په هغه سکول کې داخل کړه، په پوزي کې نو نورو ماشومانو سره. ولی خان بابا د 5 کالو په دغه سکول کې داخل کړه. ولی خان بابا لیکي په خپل کتاب کې چې زه چې سکول ته لاړم په لومړنۍ ورځ باندې زه چې په پوزي کېناستم، ما سره په پوزي باندې زموږ د محلې د قادري کاکا ټانګېواله زوی مظفر ما سره په یو پوزي باندې ناست و. دومره لوی بابا و چې د کام بچو له کم تعلیم وغوښته، هغې د خپلو بچو دپاره هم وغوښته. په یو سکول کې د پېښور نه راوز د بورډینګ نه هلته هغې کې داخل کړ. دا غني خان بابا په خپلو انټرویوز کې هم ویلي. نو دومره لوی سړی و. دا واحد سړی دی چې دی د پښتنو په زرګونه کاله تاریخ کې دا ړومبنی سیاسي اتل دی او سیاسي مشر دی د پښتنو، چې دی د پښتنو په حجرو، جوماتونو، پلو، پټو، درمندونو باندې ګرځېدلی دی او ځان یې د عامو پښتنو په شان کړی دی. او چا پسې ګرځېدلی دی؟ خانانو پسې نه دی ګرځېدلی. خانان خو ټول د فرنګي پامتدار او د هغه خلک، د اسټبلیشمنټ خلک، غریبانان پښتانه چې کسبګر ورته وایي، د هنر خاوندان، د کسب خاوندان. او هغوی ته یې ووایي راغی په لومړني ځل دا د پښتنو په تاریخ کې په لومړني ځل باچا خان بابا داسې سړی و چې راغی لوارانو، جولاګانو، ترکاڼانو، ننداپانو، کولالانو دوی ته یې ووایي چې باغوانانو ته چې تاسو د دې وطن مالکان یې، دا پټي شنه ستاسو په وجه دي، دا رټونه تاسو جوړوئ، دا یوې پالې رمبې لرونه تاسو جوړوئ، تاسو افغانان یې، تاسو اصلي نه وي، اصلي پښتانه تاسو یې، د دې وطن خاوندان تاسو یې. او هغه یې خلک یې راپاڅول، تنظیمونه یې جوړ کړو، وګرځېد. نو زه دا تا ته وایم چې زه باچا خان بابا او بل دا دی که نه چې دومره لوی زغم، دومره لوی برداشت او پښتنو له
دوه خبرې پښتنو له ورکړې. یو د خدمت معنی به درکړه باچا خان. هغوی چې خدمت به دې ته نه وایي، خدمت خو پخوا چې غریبانانو مالدارو لکو خانانو له دې ته به خدمت وي. باچا خان وایي نه، اوس به د غریب خدمت چې کېږي نو هغې ته به خدمت وو. بل دا چې پښتانه له عدم تشدد یو وسله په لاس کې ورکړه. ورته چې نه، دا جنګونه جګړې نه موږ ستړي یو، زرګونو کالو نه موږ جنګونه کوو، راپاسو به منظم کېږو، به د خپل حق دپاره به چغه پورته کوو، جنګ به نه کوو. د خدای د مخلوق دپاره به د خدای د مخلوق خدمت کوو، ځکه چې خدای ته د خدمت ضرورت نشته. د خدای مخلوق خدمت چې دی دا د خدای خدمت دی. دا د باچا خان بابا خبره. نو ما ځکه د خپل ژوند د باچا خان بابا لارې سره خپل داسې خبره ستاسو او د باچا خان لکه هغې سره تړلي داسې څه خبره، داسې څه واقعه چې ډېره ضروري یاره باچا خان بابا خو داسې سړی و چې باچا خان بابا خو په پاټۍ کې نه و. باچا خان بابا خو د پاټۍ نه بالا یو سړی و که نه. مونږ خو پښتون سټوډنټ فیډریشن و، بیا نیشنل پارټي وه، بیا نیشنل ډیموکریټک پارټي وه، اوس عوامي نیشنل پارټي ده. خو زه خپله دا ویاړ ګڼم چې زه باچا خان بابا په نوم پېژندم. دا زما لپاره ډېره لویه ویاړ خبره ده. زما نوم باچا خان بابا له ورته. باچا خان بابا زما 2 ځله میلمه پاتې شوی دی. زما په حجره کې باچا خان بابا 2 شپې کړي دي. هغه چې په کوم کټ کې شپه کړې ده نو هغه کټ ما تر اوسه پورې خوندي کړی دی. هغه کټ څادر، دغه کټ بالښ، هغه کټ، هغه ځای. باچا خان بابا مرکز راته ډېر وایي چې دا کټ مونږ له راکړه، خو ما ورته دا زما د حجرې ښایست دی، دا کټ زه نشم درکولی. هغه کټ اوس هم پروت دی چې څوک ملګري راشي هغه ګوري. نو ما ته دا هم ویاړ حاصل دی چې ما په ډېر کم عمر کې باچا خان بابا زما 2 ځله میلمه شوی دی. زه د باچا خان بابا 2 وړې وړې خبرې درته کوم. دا به ډېره خوش. یو ځل خو داسې وشو چې په 22 جون کال 1982 کې باچا خان بابا، د زیدي عبدالعزیز خان بابا، د شاه منصور سیکرټري صاحب، د کالو خان زوار بابا او د شیره غونډ زرنوش بابا، دا زموږ په حجره کې د شپه جمع و. وړی و 22 جون سن 1982 چې سهار شو نو دا نور مې زه چې سهار د ټوله شپه د خوشحالۍ نه ویښ وم. دا ډومبنۍ شپه وه د باچا خان بابا زموږ په ځای کې. او زما په دغه وخت کې عمر چې و نو زما عمر 28 کاله زما عمر و. او زه د خپلې تپې د نیشنل ډیموکریټک پارټۍ د تپوتمان صدر وم. ډېر کم عمر کې او ډېر نوجوان وکیل وم. یو کال وکالت مې دوشي و. ټوله شپه زه ویښ وم د خوشحالۍ نه. سهار وختي د مشران لاړل جومات ته او باچا خان بابا له ما اوبه راوړې، لاسونه یې ووینځل، مسه یې وکړه او بیا یې چې کوم دی نو بالښت ته ډډه وواله او لمونځ یې وکړ. دی جومات ته لاړ. باچا خان بابا په حجره کې په خپل کټ کې لمونځ وکړو ځکه چې دا د ګرځېدو نه و. او زیات یې مسه وکړه، خولې یې ووینځله او زیات یې مسه وکړه او په کټ کې او مخ باندې لاسونه راکاږل، ټولې باندې کړل، لاسونه یې ووینځل. چې لمونځ یې وکړ نو بیا په کټ کې پرېوته او ورزش یې شروع کړ. زه ورته حیران شوم. د خپو ورزش په ملاسته باندې، د سټ ورزش چې لږ ساعت تېر شه که نه، ما ته یې پکې بند که راته چې ورزش وکړو. نو ډېر زیات خولې شه. چې خولې شه نو ما ته یې یو تولیه ماله راوړه. نو زه کور ته د حجرې نه مې کور ته منډه کړه، وچه تولیه مې راوړه. نو چې تولیه ما راوړه نو مې بابا زه به ستا نه د خولې به زه وچکم. وی نه، ما ته یو بالښت کېده او ما لږ رانیښ که. دا وی نشم کولی، دا راله وکړه. نو چې تولیه مې ورکړه نو ما ته یې وی ګوره زما یو خبره واوره. ما وی زه په دې کټ کې رانیغېدی نه شم نو تا ته مې ووایي چې ما رانیښ کړه. وایي دا کار زه خولې ځان نه زه په خپله وچولی شم. زما یو خبره واوره چې کوم کار په خپله کولی شي هغه چرې په بل چا مه کوه. دا باچا خان بابا د خولې خبره ما اورېدلې. دویمه خبره دا ده چې دا د نورالامین یوسفزي په دې کتاب کې هم لیکلې ده. یو ځل داسې چلو چې خان کاکا عبدالعزیز خان بابا د زیدې یو ډېر نوموړی خدایي خدمتګار و چې سر صاحبزاده عبدالقیوم له ضمانت ضبط کړی په کال 1930 کې په الیکشن کې MLA پاتې شوی. بیا په کال 1946 کې بیا د بامخیلو باچا له ضمانت ضبط کړی چې ډېر لوی پیران و د دې علاقې. نو هغه سره به زه ګرځېدم ډېر خان کاکا سره. نو خان کاکا سره زه تلم شوي ته باچا خان بابا راغلی و. نو دا غرمې ټیم و، فیض محمد لالا په ځای کې و، ټول خدایي خدمتګار ترې راتاو شوي و. نو هغه ټیم ناوخته شو، 1 بجه شوه.
دوی کې یار محمد بابا د فیض محمد لالا ترو هغه ورته وایي چې باچا خان ډوډۍ راخلو هغه ورته وایي زه خو ډوډۍ نه خورم زه خو د غرمې ډوډۍ نه خورم د غرمې ډوډۍ نو بیا چا چې هغه وایي زه نه خورم نو بیا چا ډوډۍ خوړی شوه بس وایي زه عبدالعزیز خان سره زیدې ته ځم زه به ماښام ډوډۍ خورم نو چې موږ په